د طالبانو دفاع وزیر وایي قطر له موږ سره دفاعي تړون ته لیوال دی. د طالبانو د ملي دفاع وزارت چارسنبالی وایي قطر ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان ځواکونو د تنخواو، یونیفورم، روغتیا، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکي وسایلو او وسایطو په اړه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملا محمد یعقوب مجاهد له قطر نه تر راستنېدا وروسته ویلي د قطر له امیر سره خبرو کې پر امنیتي او د دفاع وزارت اړوندو مسلو مهمې خبرې درلودې. ملا محمد یعقوب چې په یوه ګاډي کې ناسته او ګاډی چلوي د ملي تلویزیون د خبریال پوښتنې ځوابوي، وایي له قطر یې له افغان پوځ سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلي مجاهد ویلي د پوځ د تنخواو په اړه مو د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه، ځکه چې قطر یو اسلامي هیواد دی. د یونیفورم جوړولو کې مو همکاري ترې وغوښته. د طالبانو حکومت کې د دفاع چارسنبالی وزیر وایي د افغانستان سرحدونو ته د دوی ادارو ډیر پام کوي او له قطر هم غوښتنه ده چې د سرحدونو د ساتلو په برخه کې له طالبانو سره همکاري وکړي او تخنیکي وسایل ورته چمتو کړي. د بیلګې په توګه د سرحدونو ساتلو لپاره د کنډکونو، ټولیو او پوستو او تعمیراتو جوړولو کې مو لاسنیوی وکړي، یا داسې موټر چې موږ د امنیت ټینګولو لپاره ګزمې پکې وکړای شو چې قطري چارواکو د همکارۍ ژمنه وکړه. د طالبانو دغه چارواکی وایي قطر ته د سفر یوه موخه دا هم وه چې د پوځي روغتونونو او ماشین آلاتو چمتو کولو کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. ملا محمد یعقوب وایي قطر لیواله و چې د طالبانو د قطر د دفاع وزارتونو ترمنځ یو داسې دوه اړخیز تړون وشي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي او پر بنسټ یې له یو بل سره همکاري ولري. دی وایي کابل ته تر راستنېدا وروسته د قطر پر غوښتنه له جګپوړو طالب چارواکو سره سلا مشورې کوي او وروسته به د تړون لپاره چمتووالی نیسي. د دغه طالب چارواکي په وینا د پولیسو د نوي یونیفورم لپاره مالي امکانات تر هر څه مهم دي چې د دوی یې اوس د تمویل لپاره سرچینې لټوي. دی وایي لومړیتوب یې د پولیسو د یونیفورم بشپړولو ته ده چې تر ډیره په ښارونو کې فعالیتونه کوي او د پوځ یونیفورم یې په دویم لومړیتوب کې راځي. ملا یعقوب مجاهد د قطر پر امیر سربیره د دغه هیواد د هوایي ځواکونو له قماندان سلیم حمید عقیل او د قطر له امنیتي سلاکار شیخ محمد بن احمد المسند سره هم لیدلي او د قطر پوځي اکاډمۍ ته ورغلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.